ننګرهار کې قومي مخورو د نیو علماو او ځوانانو د پاکستاني صهیونیستي رژیم له لوري د ملکي وګړو په نښه کول او بمبار کول یو ستر بشري جنایت وباله. د پشایانو ټولنې مشر او دیني عالم وایي د پاکستاني پوځي رژیم له لوري د ملکي وګړو په نښه کول یو ستر بشري جنایت دی او په ملګرو ملتونو او نړیوالو یې غږ وکړ چې د دغه صهیونیستي رژیم د جنایتونو په اړه دې خپله چوپتیا ماته کړي. رد الظلم په نوم باندې چې کوم امارت اسلامي په هغوی باندې تعقیبي حمله وکړله، انتقام یې واخیستلو، دا شرن زموږ حق مو او دا د ولس دفاع مو او دا د ولس عزت مو. د ملل متحد باندې آواز کوم چې هغه حقوق بشر والا چیرته دي. نن چې زموږ دغه بېګناه ماشومان شهیدانېږي، زموږ چې دا زنانه شهیدانېږي، آیا دا حقوق بشر نه دی؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا وګړي نه دي؟ آیا دا د ملت یوه برخه نه وه؟ نو دی وجه نه هغه ملل متحد باندې آواز کوو چې تاسې د دغسې ظالمانو د دوی لاسونه لنډ کړئ. د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ قومي مخور وایي د پاکستان پوځي رژیم ملیشې له افغان دفاعي ځواکونو سره د مخامخ جګړې د ناتوانۍ له امله ملکي ځایونه په نښه کوي چې د عمل د ټولو انساني، اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف او بزدلانه عمل دی. ګوره په تاریخ کې چې دی خاورې ته چار چا په بد نظر کتلی دی، سپک ذلیل او رسوا وتلی دی. دوی که په خپله نه پوهېږي د علماو نه د فتوا وغواړي چې د یو اسلامي نظام باندې او په یو اسلامي خاوره باندې بدون د کوم دلیله تجاوز، ظلم او زیاتی کول چې دی آیا دا روا دي که نه؟ آیا که په دې وخت کې دوی ته مرګ راشي د دوی مرګ به څنګه وي؟ نو افغانان چې د خپل مال او ناموس نه چې دفاع کوي دا د دوی حق دی، ځکه پیغمبر اسلام فرمایي من قتل دون ماله فهو شهید. څوک چې د خپل مال او د ناموس په حق کې شو هغه شهید دی. د ننګرهار د رنیر ولسوالۍ او طنزوان د پاکستاني پوځي رژیم په وړاندې د افغان مېړنو ځواکونو د انتقامي او د ظلم عملیاتو ستاینه کوي او وایي ولسونه چمتو دي چې د دغه جابر او اجر نظام په وړاندې د خپلو زړورو ځواکونو سره څنګ په څنګ وجنګېږي. 12 ورځې مخکې چې پاکستان کوم ګردي کس باندې مطلب حمله کړې وه چې هغې کې تقریبا 21 کسیزه کورنۍ وه او مکمل تقریبا 19 کسان د منځه لاړل. نو دا اسلامي امارات چې کوم مطلب عملیات روان کړل پاکستان باندې د انتقامي عملیاتو دا د دې حق و. د یادونې وړ ده چې افغان امنیتي ځواکونو د انتقامي او د ظلم عملیاتو کې د پاکستاني پوځي رژیم لسګونه عسکر وژلي، لسګونه ټپن کړي، یو شمېر پوستې په بشپړ ډول له منځه وړي او دغه راز یې ګڼې سپکې او درنې وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.